سلامونه مې ومنئ ګرانو دوستانو، په دې هیله امید یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او یو خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د هر سیم کارت انټرنیټ بنډل په اسانۍ سره په خپل موبایل کې فعال کړو، هغه که د وایس بنډل وي او هغه که د انټرنیټ بنډل وي. د دې لپاره ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه ترڅو په هر څه پوه شئ. ګرانو ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسو خپل موبایل کې راشئ پلی سټور ته. کله چې مو پلی سټور خلاص کړ او که چیرې تاسې د پلی سټور ایډي نه لرئ، نو ما په نور ویډیوګانو کې پلی سټور د ایډي جوړولو طریقه ښودلې ده، هغې لینک به تاسو ته زه د ویډیو د ډسکرپشن کې واچوم، هغه ویډیو وګورئ او د پلی سټور د ایډي جوړولو طریقه زده کړئ. کله چې پلی سټور ته راغلئ ملګرو، د هر څه نه مخکې تاسې راشئ پاس سرچ ته. سرچ کې به یو نوم ورته ولیکئ، افغان نیټورک. افغان نیټورک دا به سرچ کړئ. کله مو سرچ کې پاس لومړنی پروګرام یا اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ، افغان نیټورک 2020 دا چې لیکلي دې باندې به کلیک وکړئ. دا په خپل موبایل دا پروګرام په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړ د هغه نه به وروسته به دا اوپن کړئ. ما د مخکې انسټال کړی ده، نو ځکه زه دا نه انسټالوم، ځکه مخکې ما انسټال کړی ده. کله مو چې دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو راشئ دغه پروګرام څنګه کوي، پروګرام خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړ دغه شکل دا رقم راوړي. کله چې خلاص کړم ملګرو، دلته تاسې د ګورئ 15 کمپنۍ دي یا 15 سیم کارتونه درکوي. یو چې د افغان سیم کارت ده، هغه په اړه معلومات دي. دوهم د امتحان سیم کارت ده، دریم د روشن ده، څلورم اتصالات او پنځم چې ده سلام سیم کارت ده. دغو 15 سیم کارتونه چې دي د افغانستان کې زیات کارول کیږي، زیات استعمالي او دا 15 شرکتونه دي. نو له دې وجې دا صرف دا 15 سیم کارتونو لپاره معلومات پکې راخیستي دي. راځو اوس په لومړی سیم کارت باندې پیل کوو. کله چې د سیم کارت د امتحان مثال غواړئ، تاسې چې افغان سیم کارت دی په اړه معلومات لاسته راوړئ، پیکیجونه فعال کړئ. نو د دې لپاره تاسې باید په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. په دغه اول آپشن انټرنیټ پیکیج، انټرنیټ بنډلونه، په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دلته تاسې ته ګورئ څلور آپشن درکوي. اول آپشن دا درکوي، دغه د آپشن درکوي منتلی، یعنی تاسې غواړئ چې خپل نیټ یا بنډل د میاشتې فعال کړئ، او که غواړئ چې نه د نایټلی د شپې فعال کړئ، دا د شپې بنډل ده. او که دا نه فعالوئ او دریم بنډل چې ده هغه ویکلی یعنی هفتهوار د اونۍ بنډل د 1 ورځې لپاره به دغه استعمالیږي. او که چیرې دا نه فعالوئ دا وروستی بنډل چې ده دغه ډیلی ورځنی بنډل ده چې 24 ساعتو لپاره کار کوي. اول راځو منتلی بنډلونو ته. دلته ډیر بنډلونه دي، د اعلانات بند کړئ. ښه، دلته ډیر بنډلونه دي. اول بنډل لیکلي 2.3 GB انټرنیټ پیکیج. پاس دلته لیکلي دي ډیر کسټمر with this package you can get 2.3 GB of internet for 30 days in exchange for 250 افغانۍ. یعنی 2.3 GB انټرنیټ، یعنی 2.5 GB انټرنیټ تاسې کولی شئ په 250 افغانۍ ترلاسه کړئ په افغان سیم کارت کې د یوې میاشتې لپاره. دې لپاره چې تاسې که غواړئ دا پیکیج یا دا بنډل فعال کړئ، نو په دې اکټیو بټن باندې کلیک وکړئ. په دې اکټیو بټن باندې کلیک وکړئ، په دې بټن باندې دا شین بټن په دې باندې کلیک وکړئ. ډایرکټ بیا په ایس کلیک وکړئ، نو ډایرکټ به څنګه دا اتوماتل به تاسې دا بنډل څنګه فعالېږي. اوس دلته زه افغان سیم کارت نه لرم ځکه دا نه فعالېږي. که تاسې افغان سیم کارت موبایل کې وي، زما سره چې دا هغه امتحان سیم کارت ده ځکه فعالېږي نه. که چېرې تاسې افغان سیم کارت ولرئ نو ډایرکټ فعالېږي. دې نه وروسته بله 15.15 GB چې ده هغه په 400 افغانۍ د میاشتې لپاره دا هم فعالېږي. او لا جی بي چې ده په 600 افغانۍ ده په افغان سیم کې میاشتې لپاره.
او هغه نه راکاته راځي 14 جی بي په 800 افغانۍ ده او 1 جی بي چې دغه په 1100 افغانۍ د میاشتې لپاره او 1.5 جی بي چې په 1300 افغانۍ ده همداشان کاته راځي 40 جی بي چې ده هغه په 2700 افغانۍ ده همداشان نور بندلونه ډیر دي بل از نایټ بندل چې دا هم دا ډول ده 250 ام بي چې ده 25 افغانۍ ده یو شپې لپاره 2.3 جی بي 15 افغانۍ ده همداشان نور دریم ویکلی هفتهوار بندل هغه په 100 افغانۍ ده 250 ام بي همداشان ډیلی او روزانه بندل چې ده هغه په 10 افغانۍ ده 90 ام بي درکوي او دا خو د امټینس د افغان مسیم سیم کارت پر معلوماتو کله چې تاسو بیک شئ اوځئ واپس دوهم آپشن چې دا دلته چې دوهم آپشن تاسو درکوي دغه آپشن دا چې کار کوي وایس پیکیج په دې سره تاسو کولای شئ چې منټونه فعال کړئ د ورځې لپاره د میاشتې لپاره د هفتې لپاره پاسې لیکلي 15,000 سل وایس پیکیج یعنی 15,000 سل منټونه تاسو ترلاسه کولی شئ د میاشتې لپاره په 499 افغانۍ په داسې د پرې ترلاسه کولی شئ په پرې منټونه په 15,000 په 499 افغانۍ خو دا د افغان مسیم سیم کارت کې افغان مسیم ته کار کوي همداشان نور ډیر دي 1000 منټونه په همداشان ته لیکلي دي چې پر 180 افغانۍ دي 200 منټونه چې دي هغه په 450 افغانۍ دي همداشان نور دا هم میاشتنی او ورځنی بندل چې دلته راسو 20 منټونه اوس په 150 افغانۍ دي 15 منټونه په 10 افغانۍ دي همداشان نور بل آپشن چې دغه وروسته کله چې بیک شي دریم آپشن چې دا اس ام اس پیکیج دا چې د میسیجونو چې دا د میسیجونو پیکیج دا چې کلیک په وکړئ تاسو نو دلته تاسو کولی شئ چې میسیجونه ولګئ میسیجونه ترلاسه کړئ یعنی دا پاسې لیکلي دي چې 100,000 اس ام اس یعنی 100,000 میسیجونه چې دي د میاشتې لپاره په 50 افغانۍ دي تاسو دا خلاصولی شئ د دې لپاره چې دا فعال کړئ په اکټیو باندې کلیک وکړئ او دا به څنګه ډایرکټ اتومات ډول فعال شي بیا بیک شئ اخري ډول چې دا اخري آپشن چې دا هغه سروایسز خدمات دي کله چې دې باندې کلیک وکړئ دلته څو آپشن درکوي اول آپشن چې دا ګیټینګ لون دا چې دا دلته تاسو کولی شئ چې دې کې څنګه وکړئ افغانۍ چې دا قرض وکړئ یعنی افغانۍ چاته هغه وکړئ او دا دوهم آپشن چې دا اعلانات بند کړئ بیلانس تاسو کولی شئ چې دلته خپل بیلانس چیک کړئ پیسې چیک کړئ او بیلانس ترانسفر تاسو کولی شئ چې دا د افغان مسیم سیم کارت نه بل افغان مسیم سیم کارت ته پیسې ولګئ او اډ کریډیټ دې بس ته کولی شئ د کریډیټ جمع کوي پیسې جمع کوي د کرنټ نه افینس ده د اتصالات د افغان مسیم سیټینګ ده او اکټیو 3G او که چېرته تاسې په خپل موبایل کې 3G فعال نه وي تاسې کولی شئ چې دا د دې په واسطه 3G هم په خپل موبایل کې فعال کړئ بیک شو دغه څلور آپشن چې دي د اعلانات بند کړئ دا څلور آپشن څلور خدمات چې دي دا مهم آپشنونه دي کې دا دې باندې تاسې ځانونه پوه کړئ او کله چې تاسې همداشان نور سیم کارتونه ام ټي ان سیم کارت هغې لپاره هم همداسې سیټینګونه دي ټول لپاره یو شان دي انټرنیټ پیکیج دي وایس پیکیج دي اس ام اس پیکیج دي سروایس دي ټول لپاره یو شان دي همداشان روشن همداشان اتصالات همداشان سلام ټول لپاره لکه څه ډول چې افغان مسیم کې وو همداشان کار کوي صرف څنګه کې یوازې چیک کوئ مثال اتصالات باندې انټرنیټ پیکیج کلیک وکړئ اوس تاسو د اتصالات بنډل راوځي 1 جی بي 2.5 افغانۍ ده 1.5 جی بي 299 افغانۍ د میاشتې لپاره 2 جی بي په 2 جی بي چې ده په 4.5 افغانۍ ده 3 جی بي په 499 افغانۍ ده د میاشتې لپاره همداشان تاسې کولی شئ چې په هر سیم کارت کې همدا ډول چیک کړئ
د اعلانات بند کړئ، دلته اعلانات راځي دا بندوئ. او همداشان په روشن کې هم داشان تاسې چې کولی شئ انټرنیټ پیکیج بنډلونه دي، د منټو بنډلونه دي، وایس پیکیج، اس ام اس میسیجونه چې یو شاته بل شاته لیکئ، همداشان نور. ملګرو دغه ویډیو دا که هیله لرم چې ویډیو هم خوښه شوې وي، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ، کوم مشکل لرئ، نو تاسې کولی شئ چې ماته په کمنټ باکس کې پرېږدئ. او که چیرې ویډیو مو خوښ شو ویډیو ته لایک ورکړئ، او که غواړئ چې همداسې ښکلې ویډیوګانې نورې هم ترلاسه کړئ، نو زموږ افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو الله په امان.